RCB تر وروستي باله هڅه وکړه خو ناکامه شوه. د کلکتې او RCB ترمنځ څه زبردسته لوبه وشوه چې لوبه تر وروستي باله ورسېده او بالاخره کلکتې پکې بریا خپله کړه. د IPL شپږدېرشمه لوبه کې رایل چیلنجرز بنګلور د ټاس ګټلو وروسته د توپ اچونې پرېکړه وکړه. کلکته نایټ رایډرز چټکه لوبه پیل کړه او په لومړۍ وکټ یې 50 منډې وکړې چې پیلسارډ په 14 توپونو 48 منډې ترلاسه کړې، خو سنیل ناراین او انکرش نن ونه ځلېدل. وینکټیش هم ژر وکټ له لاسه ورکړه او 14 منډې یې وکړې، خو کپتان شریاس ایر بیا په 14 توپونو باندې 50 منډې ترلاسه کړې او په وروستیو کې انډي رسل ویش او رامندیپ سنگ 40 ناسوځېدلې منډې وکړې. کلکتې په 16 اورونو کې د شپږ لوبغاړو په تاوان سره 222 منډې وکړې او بنګلور ته یې د 230 منډو هدف ورکړ. د بنګلور لخوا نه کیمرون گرین او یش دیال دوه لوبغاړي اوټ کړل. د بنګلور پیلیز توپ وهونکي ویراټ کوهلي په 13 او پاپ ډوپلیسي په 2 منډو جر له میدانه بهر شو، خو له هغه وروسته ویل جیکس او رجت پاټیدار ښه ملګرتیا وکړه او په ګډه یې منډې 120 ته ورسولې چې جیکس په 22 توپونو 55 او رجت په 30 توپونو 52 منډې وکړې. دواړو 15 شپږیزې هم ووهلې. له دوی وروسته بیا په وروستیو کې دنیش کارتیک په 13 توپونو 25 منډې وکړې او کرن شرما بیا لوبه تر وروستیو راوسته او په وروستي اور کې هم 3 شپږیزې ووهلې، خو په 2 توپونو د 20 منډو جوړولو وروسته اوټ شو او په وروستیو 2 توپونو بنګلور دواړه وروستي لوبغاړي هم له لاسه ورکړل چې په 16 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 220 منډې وکړې او کلکتې په دغه زبردست لوبه کې یوازې په 1 منډه بریا خپله کړه. د کلکتې لخوا نه انډي رسل خطو پچونه وکړه چې د 25 منډو په بدل کې 3 لوبغاړي اوټ کړل. همداراز هرشت رانا او سنیل ناراین هم 2 وکټې واخیستې. دا د کلکتې 15مه بریا وه چې د 10 نمرو سره په جدول کې 2مه لوبډله شوه او RCB بیا 9مه ماتې وخوړه چې په جدول کې وروستۍ لوبډله ده. د یادولو وړ ده چې رحمان الله ګربز په نننۍ لوبه کې هم نه واخیستل شوی. همداراز الله محمد غضنفر ته هم تر اوسه چانس نه دی ورکړل شوی.